غیرت او د غضب د نظرې منونکا اے په زړګو کې د نفرت او تعصب ساتونکو تاسو د مینې نازولي آوازونه وجنې قام په تیارو کې ساتل غواړې مشالونه وجنې قام په تیارو کې ساتل غواړې مشالونه وجنې قام په تیارو کې ساتل غواړې مشالونه وجنې تاسو نظر کې هم اقبال هم بل شاه کافر دے چې کوم سړی درنه بیزار دے خامخا کافر دے تاسو د هرې زمانې منصور بدار ساته تاسو د ځان سره د هر ظلم اختیار ساته تاسو د هرې زمانې منصور بدار ساته تاسو د ځان سره د هر ظلم اختیار ساته تاسو همیش زما د قام د سر سودا کړی ده تاسو مدام زما په خاوره ناروا کړی ده تاسو په دې وطن د امن سپرلي پرېښي نه دي تاسو د وینو نه دا لارې خالي پرېښي نه دي تاسو په دې وطن د امن سپرلي پرېښي نه دي تاسو د وینو نه دا لارې خالي پرېښي نه دي خبر شي چې منصور د زمانې نه مري د تصوف د کور او د ترانې نه مري که یو مشال مو مړ کوو مونږ به یو بل راوړو ځان له به نوې نوې نښې د منزل راوړو که یو مشال مو مړ کوو مونږ به یو بل ځان له به نوې نوې نښې د منزل راوړو
سو د جهل اور زمون کتاب سے زلے نشي خاموشي نشي خورولې مونږ وجلې نشي مونږ په هر زمانه کې منصور سیاست له مونږ په کور کور کې رڼا مشال ساتله مجروح فکر مونږ د یار کوو د دار نه کوو سچ کوو هغه په جار کوو انکار نه کوو